حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ډیر لوی فهم الله ورکړی، انتهایی خالص د عبادت شوقي نه و چې لمونځ دی بس تلاوت دی ذکر دی، نه نه نه، دا د بازار په خبره دومره سر خلاص و چې انسان یې تصور نشي کولی چې کله د امیر المؤمنین سره اعلان یې وکړ په آینده کې دا د عاشقۍ د عشق چې کوم شعر و اشعار دي دا بند که چا وویل بیا به زه درسره ګورم. که زموږ ته اوس نه دا خلک غزلې مزلې وایي پر زنانو پر چا پر بچانو دا خبرې بندې وي. خیر دی ول څه کیسه ده؟ علیحده یو ښایسته ځوان ولیدی چې ویلی دی ښځو په مجلسو کې یادوي بیا یې راوغوښتل ورته راسه خورا کیسه دې نه ده جوړه کړې، سر یې ور وخورئ، سر چې ور وخورئ هغه د راغول ښایسته سو. احکام شرعیه والا فرمایي چې ښایسته سو، بیا یې د دې علاقې پسې واخیستې ول بیا چې زه تا په دې علاقه کې ونه وینم ځه په مخه دې ځه خبرې به پرېږدئ. څه ښه ځوان و، الله ښه ځواني ورکړې وه.